د امریکا غږ د نن ماښام په پښتو خبرونو کې د بشري حقوقو له نقض کېدو اندېښنه په نړۍ کې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. افغان چارواکو د خلکو د ټولنیزو فرهنګي او سیاسي حقوقو له محدود کېدو اندېښنه خوده. د مهاجرت نړیوال میثاق د نړۍ هیوادونو د ملګرو ملتونو د مهاجرت میثاق تایید کړی، خو امریکا او ځینو نورو هیوادونو یې له منلو انکار کړی دی. او د ښځو په ځانګړې خپرونه کې کندهار کې څه باندې 200 میرمنو د غالۍ اوبدلو پروژه پیل کړې ده. له شینکۍ کډوخیل سره د ښځو پر حقونو او پرمختګونو خبرې کوو. له ملتیا څخه مننه. زه احمد شکیب دوست یم. د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې مجالس جوړ شوي چې تفصیل یې له وحید فیضي څخه اخلم. وحید، په کابل او نورو لویو ښارونو کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ څنګه ولمانځل شوه؟ شکیب جان، اویا کاله پخوا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوه. ملګرو ملتونو نن دا ورځ د برابرۍ، عدالت او انسان ته د درناوي په نوم لمانځي. د دسمبر 10 نیټه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې وخت کې نن لمانځل کیږي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لا جګړه روانه ده، ملکیانو ته تلفات اوړي او په یو شمېر هیوادونو کې د ښځو او وګړو حقونه هم تر پښو لاندې کیږي. سږکال د بشري حقوقو د ورځې په لمانځنه کې ملګرو ملتونو په دې ټینګار کړی دی چې هر څوک پرته له هیڅ راز توپیر لکه نژاد، رنګ، جنس، ژبې، مذهب، سیاسي او نور عقیدو، ملیت، ټولنیز وضعیت او شتمنۍ څخه له ټولو حقونو او ازادیو برخمن دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل پیغام کې نن ویل چې هر کس پرته له هر راز توپیر څخه ټولو حقونو او ازادیو ته د لاسرسي حق لري. د بشري حقوقو اویایمې کلیدې په ویاړ په ملګرو ملتونو کې چارواکي وایي باید ټولو ته برابر حقونه، د زده کړو حق، په خپله خوښه د ژوند ټاکل، آزاد ژوند کول، په امن کې ژوند کول، د بیان ازادي او د نورو مدني ازادیو شرایط دي ورته برابر کړی شي. په افغانستان کې بیا د یو شمېر لاسته ترڅنګ لا هم اندېښنې شته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر ورکوي چې سږني کال په لومړیو میاشتو کې 25% کې په ملکي مرګ ژوبلو کې زیاتوالی راغلی دی. زموږ همکار رحیم ګل سروان د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا راپور جوړ کړی دی. د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ سږکال د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې اعلامیې له یومې کلیزې سره برابره ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې پکې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنې وړ بولي. وایي جګړې، فقر، بېعدالتۍ، ملکي تلفات، له ښځو سره تاوتریخوالی، د زورواکانو شتون او اداري فساد په افغانستان کې بشري حقونه ګواښي. متاسفانه دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي په افغانستان کې چې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ ده. یعنې موږ په هر برخه کې د ځینې ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ یو. مثلا عمده ستونزه ملکي تلفات په افغانستان کې زموږ آمار دا راښایي چې 25 سلنه یوازې په دې شپږو میاشتو کې په ملکي تلفاتو زیاتوالی راغلی دي، چې دا یو جدي موضوع ده د بشري حقوقو د موضوعاتو لپاره. ملکي مرګ ژوبله په همدې تیرو شپږو میاشتو کې 5980 وه. 1500 ملکي وګړي وژل شوي او 4414 نور ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نن د ښځو سره د تاوتریخوالي د منع د 14 ورځني کمپاین وروستۍ ورځ هم وه. کمیسیون په همدې کال کې 4000 داسې پیښې ثبت کړي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي وي، پکې یو شمېر د سختو تاوتریخوالو. د بشري حقوقو د وضعیت څارونکي انګیري چې د تیرو 12 کلونو له هڅو سره بیا هم بشري حقونه نقض کیږي. شکنجه شته او د خلکو مدني حقوق لکه لاریونونه او مقدس ځایونه له جګړې په امان نه دي. هر سه نسل حقوق د بشري حقوقو درې وړه نسلونه لکه سیاسي، مدني حقوق، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حقوق او د پیوستون حقوق له جدي ګواښونو سره مخ دي. دلته د شاهینو په پارک کې بیا د عدالت غوښتنې یوې ډلې د جګړو د قربانیانو انځورونه ځړولي. عدالت د قرباني شوو کورنیو ته غوښته او ویلي چې لا هم بشري حقونه نقض کیږي. روز به روز هر ورځ بشري حقونه نقض کیږي، جنایتونه زیات کیږي. نه یوازې کابل بلکې په مختلفو ولایتونو کې زموږ خلک وژل کیږي.
یونما هم د دې ورځې په مناسبت اعلامیه خبره کړې ده. ویلي دي چې په ځینو برخو کې د بشري حقوقو د لاسته راوړنو ترڅنګ افغانستان د جګړې له امله د بشري حقوقو د نقض د اندېښنې وړ ګواښونو سره مخ دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما په ټولو خواو غږ کړی چې په افغانستان کې د خلکو ژوند ته باید پام وکړی شي او بشري حقوقو ته دې پراختیا ورکړل شي. که څه هم یوناما د روان کړکېچ او په یو شمېر سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله اندېښنه ښودل ده، خو وایي چې د بشري حقوقو په برخه کې د یو شمېر لاسته راوړنو معلوماتو ته د لاسرسي د نوي قانون له مخې د رسنیو پیاوړي کېدو په خصوصي او مدني برخو کې د میرمنو د شتون ستاینه کړې ده. شکیب جان، مننه فیضی کور دی ودان په خیر اوسئ. د بشري حقوقو یو بل بحث مهاجرت دی. د نړۍ هیوادونو د ملګرو ملتونو د مهاجرت جنجالي میثاق یا موافقتنامه بل اخره تایید کړه، خو امریکا او ځینو نورو هیوادونو له منلو انکار کړی دی. له برېښنا او مرخیل نه نور جزئیات اخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره مله شوې ده. برېښنا جانې د دغه میثاق یا تړون جزئیات څه دي؟ ډیره مننه شکیب جانه. د مهاجرت دغه نړیوال تړون کوم قانوني پلوه البته الزامي نه دی، خو د سیاسي اړخه اجباري دی او ځینې کړنلارې او اقدامات پکې شامل دي، لکه د مثال په توګه کله چې یو کډوال اولنی هیواد ته ځي نو په هغه هیواد کې ورته د ښه ژوند برابرول او همدارنګه په د مهاجرو په کمپونو کې د تبعیض او سوء استفادې مخنیوي شامل دي. د امریکا پرته نور ټول هیوادونو په دغه تړون باندې خبرې اترې کړې دي، بحثونه یې کړي دي، خو تېره اونۍ ځینې هیوادونه بیا دغه تړون مسوده رد کړله چې په دې کې اتریش، استرالیا، د چک او سلواک جمهوریتونه، پولند، هنګري او ځینې نور هیوادونه شامل دي. ایټالیا او سویس مراکش ته په دوه ورځني غونډه کې خپل استازي نه دي لیږلي. د ملګرو ملتونو جګپړو چارواکو او د نږدې 150 هیوادونو مشرانو نن په مراکش کې د مهاجرت په اړه په نړیوال تړون موافقه وکړه، خو په ورته وخت کې د امریکا په ګډون ځینې هیوادونو بیا د دغه تړون په ځینو محتوا باندې انتقاد کوي. نن په نړۍ کې د کډوالو 80% له یو هیواده بل هیواد ته په خوندي او منظمه توګه تګ راتګ کوي، خو غیر منظمه مهاجرت ناوړه بشري تلفات لري. خلک له دښتو، سیندونو او سمندرونو څخه د راتېرېدو خطرناک سفرونو ته زړه کوي او خلکو د قاچاقبرانو په لاس خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا نړیوالو ته یو شرم وباله چې له 2000 میلادي کال نه راپدې خوا څه د پاسه 80,000 مهاجر چې پکې ښځې، نارینه او ماشومان شامل وو د راتګ پر مهال مړه شوي دي. خو د هغوی تګ راتګ رضاکارانه وي یا په زور او که دوی رسمي اسناد لري که نه، باید انساني کرامت ته درناوی وشي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل په مراکش کې د 2 ورځني کنفرانس کې ګډون کړی. مونږ لا هم د اقتصادي همکارۍ په برخه کې ډیر امکانات لرو، مګر د پرمختیايي همکارۍ په برخه کې هم د مراکش یو ښه بنسټ جوړونه په تیر کال کې د ډیرو غیر قانوني مهاجرو اصلي هیوادو. دا هم مهمه ده چې مونږ همداراز د هیواد پرمختیايي فرصتونه برابرو او جرمني په دې کې ښکیل دی. تر غونډې یو ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د مهاجرت د برخې ځانګړي استازي ځینو منتقدینو ته دا ډول ځواب ورکړ. دا ډېر د تعجب ځای دی چې دغه تړون او د تړون د محتوا په اړه دومره ناسم معلومات موجود دي. دا تړون مهاجرو ته حقوق نه جوړوي، نه هیوادونه هغوی ته ځای ورکولو ته مجبوروي. ټاکل شوې ده چې د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل ترڅنګ په مراکش کې په دې 2 ورځنۍ غونډه کې د اسپانیې، یونان، دنمارک او پرتګال مشرانو برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په هیواد کې د مظاهرو له امله ونه شو کړای چې غونډې ته ورشي، خو خپل د بهرنیو چارو یو استازی د غونډې ته لیږلی دی. د مهاجرت دغه تړون په اروپایي هیوادونو کې سیاسي ستونزې رامنځته کړې دي. د بلجیم صدراعظم لیبرال صدراعظم چې غوښتل یې دغه غونډه کې ګډون واخلي او پارلمان هم دغه تګ او ملاتړ له دغه تړون څخه تصویب کړ، خو د ائتلافي حکومت کې ملتپاله ګوند ورته وویل که چیرې دغه غونډه کې برخه واخلي او دغه تړون ملاتړ وکړي نو د ائتلاف نه به ووځي. همدارنګه ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا
بیا په خپل ژمنې ټینګار وکړ چې د مکسیکو په سرحد کې به دیوال جوړوي او د خپل د ریاست جمهوریت پاتې برخه به د مرکزی امریکا څخه د مهاجرو د مخنیوي لپاره وکاروي. شکیب جانه مننه برېښنا په خیر اوسئ. مننه. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. بیا هم ښه راغلاست. تاسې له امریکا غږ څخه خبرونه تعقیبوئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت د سولې له مذاکره کوونکو سره لیدلي او هغوی ته د افغان دولت د سولې د سیاستونو او لارښود په اړه معلومات ورکړي دي. په غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله او د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د خبرو په ترڅ کې ویلي چې د مذاکرې هیئت د ولسونو ملاتړ له ځانه سره لري. ارګ په اعلامیه کې د مذاکره کوونکو له قوله لیکلي چې د سولې خبرې به په مسؤلانه ډول پر مخ یوړل شي. د ولسمشر او ویان شاه حسین مرتضوي وایي چې دولت له خلکو سره تر مشورو وروسته د سولې پلان جوړ کړی دی. د حکومت اجرایي رئیس نن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د سولې د مذاکراتو لپاره د جمهوریت ریاست ټاکنې نه ځنډېږي. په افغانستان کې د روانو سیاسي حالاتو او بشري حقوقو په هکله په کاناډا کې د افغانستان له پخوانۍ سفیرې او د ښځو د حقوقو له فعالې شینکۍ کړوخیل سره خبرې کوم. میرمن کړوخیل سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. ډیره زیاته مننه. له وخت نه مو تاسې په خبر کې واورېدل چې جمهور رئیس او نور افغان چارواکو د مذاکره کوونکي هیئت سره لیدلي دي. په واقعیت کې افغان حکومت د سولې لپاره څه طرحه لري او آیا دغه هیئت کولی شي دغه مذاکرات پر مخ بوځي؟ مننه ستاسو څخه. باید ووایم چې معلومدار افغان حکومت او افغانستان ولس واقعا نور د سولې غوښتونکي دي او بالکل د سولې د پروسې ملاتړ کوي پوره. او دا خو ډېره ښه خبر ده چې رئیس جمهور پلاوي سره وکتل او هغه خپل دریځ ورته واضح کړ. نو چې تر څو پورې هیئت هم وکړي چې پوره ډاډ له طالبانو سره خبرې اترې وکړي، نو معلومدار هغه سوله چې موږ وکړای شو دغه جنگ ته د پای ټکی کېدو او طالبان هم نور مثلا وکړای شي چې په افغانستان ته بیرته راوګرځي، ځکه چې د هر مسلې یا د هر جنګ پایله به په سوله باندې کېږي. ځینې سیاسي ډلې ټپلې په کابل کې دغه هیئت د جوړښت او تشکیل یا ترکیب سره موافق نه دي. ستاسو په نظر تاسو د افغانستان حالات د نږدې څارئ، آیا دغه هیئت د دې توانایي لري چې مذاکرات سرته ورسوي؟ ولې نه؟ ځکه زه فکر کوم چې دا پلاوی مثلا د هر قوم او د هر ژبې او د نارینه او ښځینه یو ترکیب دی. زه مطمئنم چې دوی کولی شي چې پوره ډاډ او اطمینان د افغانستان د ولس د غوښتنو پوره نمایندګي وکړي او دوی کولی شي چې طالبانو سره خبرې اترې وکړي. د سولې په بهیر کې د میرمنو پر حضور تل تاکید شوی دی. دلته په دغه پلاوي او په دغه هیئت کې هم میرمنې شته. د میرمنو لوی غوښتنې څه دي د سولې په بهیر کې کله چې دغه مذاکرات پیلېږي؟ نو لوی غوښتنې باید څه وي؟ د افغان میرمنو همیشه دا نگرانی وه چې کله مستقیم خبرې اترې شروع کېږي ګویا که دوی حضور نه لري هیڅوک نشي کولی چې د دوی نمایندګي وکړي. دا یو ډېر ښه زیری ده چې د افغانو میرمنو په نمایندګي باندې زموږ درې خویندې د افغانو میرمنو نمایندګي کې دا زموږ لپاره یو ډاډ او سکون دی. موږ پوره حمایت کوو. معلومدار ښځه د نارینه‌و په شان باندې بشر دی او د پوره د بشر د حقونو غوښتنې دغه کوم حق چې یو نارینه په ټولنه کې لري پوره هغه حقونه مستحق هم ده او دغه غوښتونکي دي. تاسو د بشري حقوقو یادونه وکړه. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې ورځ کابل کې هم مجالس جوړ شوي، د نړۍ په نورو ښارونو کې هم اندېښنه ده چې د ځینو خلکو هغه اساسي حقوق محدود شوي دي، مثلا سیاسي حقوقونه، فرهنګي حقوقونه، ټولنیز حقوقونه محدود شوي دي. له بل خوا حکومت د ځینو زورواکانو د نیولو پروسه پیل کړې ده. دغه منځ کې بیا خلک دغسې یو کار سره ځینو خلکو مخالفت ښودلی دی، لارونونه یې کړي دي، د یو زورواکي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. په خپله ولسونه څنګه کولی شي چې د بشري حقوقو په تامین کې له حکومت او نور مربوطه ادارو سره مرسته وکړي؟ زه فکر کوم چې د حکومت د آخري کاروایان یا گرفتاریان چې وکړه د یو ډېر ښه زیری ده او په دې هیله چې دغه لړۍ دوام پیدا کړي. هغه زورواکي چې واقعا د ټولنې لپاره یو لوی خنډ او دردسر
فیصله له ټولنې نه ټول سي او افغان ولس په دې باندې مطمئن شي چې نور زورواکي په دې ټولنه کې نه چلیږي ځکه چې دوی هم دغه محدودیت خلکو ته فیصله ایجادوي نو خلک زه فکر کوم چې نور افغان ولس باید راویښ شي او د حکومت له مثبت کړنو باید په پوره جرأت باندې حمایت وکړي ترڅو پر حکومت هم نور هم تشویق سي او داسې زورواکو او مسلې غیر مسؤل مخه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي ځکه چې څومره هغه څوک چې د دوی په حمایت باندې راوتل مطمئن اوسي چې دا ډېری وړوکې او محدوده ډله ده چې په دغه جرایمو کې چون شریک اشخاص یو له دې نه ډارېږي چې ګویا که د دوی هغه بس هغه مشران چې اوس قانون ته سپارل شوي دي او امیدوارم چې په پوره ډاډ باندې دوی محاکمه شي نو دوی بسلا هغه له د جواب ورکولو نه یریږي اجازه راکړئ وخت ډیر کم دی په لنډه توګه په اخر کې ستاسو تبصره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د کمپاین او شپاړس ورځني کمپاین په هکله ستاسو تبصره واخلم آیا دا کمپاین وکولی شول چې په دې 14 ورځو کې د عدالت په تامین کې د ښځو د حقونو په روښانه کولو کې د خلکو اذهان روښانه کړي زه فکر کوم چې دا ډېر یو مؤثر رول لوبوي ځکه چې باید موږ بل اخره په دې باندې اعتراف وکړو چې دا یو شمه پدیده د افغاني ټولنه کې وجود لري او د دې باره کې خبرې کول او د دې په مقابل کې مبارزه کول خصوصا مشترک مبارزه بدون د شک موثره واقع کېدای شي شینګي کړخویل ډیره زیاته مننه له وخت نمو په خیر راغلی شکر تاسو ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ملت ته وینا کوي په پاریس او نورو لویو ښارونو کې له څو اونیو راپدې خوا د حکومت د اقتصادي پالیسیو او نورو سیاستونو پر ضد د ولسونو ورانونکې بلوا روانه ده له وینا مخکې ولسمشر ماکرون د کارګرانو له مشرانو سره د خپل کار په دفتر کې وکتل او د هغوی غوښتنې واورېدې د امریکا ولسمشر د مظاهرو په هکله 2 ځلې ټویټ کړی او ادعا یې کړې چې فرانسویانو شعار ورکول چې ټرمپ غواړو دغه مطلب په ځواب کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتي چې د فرانسې په کورنیو چارو کې له تبصرې ډډه وکړي د اروپאי ټولنې ستره محکمه وایي چې بریټانیا کولی شي له اتحادیې څخه د وتلو فیصله ملغا کړي دغه حکم د هغو کسانو هیلې زیاتې کړي چې نه غواړي بریټانیا له اروپאי ټولنې څخه ووځي بریټانویانو په اروپאי ټولنه کې د خپل هیواد د عضویت ختمولو لپاره په 2014 کال کې رایه ورکړه که څه هم چې صدر اعظم تریزا مې له اروپאי ټولنې څخه د وتلو په خاطر پلان جوړ کړی خو ځینې سیاستوال او بریټانویان د هغې له طرحې سره موافق نه دي د امریکا د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نومان کس د دندې له منلو انکار کړی ده د ولسمشر د مرستیال مایک پنس د دفتر له رئیس نیک اریس څخه غوښتل شوي و چې د ولسمشر د دفتر ریاست ومني خو اریس په ټویټ کې له ولسمشر ټرمپ څخه مننه کړې او لیکلي دي چې هغه خپلې ټولې حکومتي دندې پرېږدي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دفتر رئیس یې جان کیلی د دسمبر میاشتې په پای کې خپله دنده پرېږدي د سختو واورو له ورېدو وروسته نن د امریکا په ډیرو ایالتونو کې مامورین کوښښ کوي چې سړکونه د ټرافیکو پر مخ پرانیزي او د برېښنا مزي ونښلوي د ورجینیا شمالي او جنوبي کارولینا غربي ورجینیا او ټینیسي ایالتونو په ځینو سیمو کې له 10 تر 15 سانتي مترو واوره ورېدلې ده په کارولینا کې دغه واورو له کبله د یو کس د مړه کېدو خبر ورکړل شوی ده په شارلټ کې بیا د طیارو پروازونه ځنډول شوي دي او د سوونو کورونو برېښنا پرې شوې ده بیا هم ښه راغلاست د ښځو په ځانګړې خپرونه کې په کندهار کې د میرمنو پر اقتصادي پروژو بحث کوو دغه ولایت کې شاوخوا 250 میرمنو د غالۍ اوبدلو پروژه پیل کړې ده له نوشابه آشنا څخه نور معلومات اخلم چې نن د ښځو د پروګرام قربانه ده نوشابه جانې مهرباني له تاسو څخه اورو مننه دوست صاحب تاسو ولیدونکو ته هم سلامونه د کندهار تر موضوع مخکې یو مهمه یادونه غواړم وکم دا چې ملګري ملتونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې وایي د عدلي سیستم غښتلتیا هغه څه دي چې په اساسي قانون کې د ښځو حقونه تنظیموي او د دوی په وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړي او زیاتوي چې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ په ملکي خدماتو او خصوصي سکتور کې د ښځو حضور ته پاملرنه وشي راځم ستاسو د پوښتنې اړوند مسلې ته په کندهار کې له ایران او پاکستان راستانه شوي 250 میرمنې د غالۍ اوبدلو په یوه پروژه کې په کار بوختې شوي دي د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې او ډاډ
دا د کډوالو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د حکومت نوې پروګرام دی چې د نړیوالو مرسته کوونکو په مالي مرسته ترسره کیږي. په دې اړه د عزیز الله پوپل رپورټ په ګډه ګورو. له ایران او پاکستان څخه د راسنسو کډوالو میرمنو لپاره د تر ټولو لوی پروژه ده چې 15 کاله به دوام ولري. په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت تازه د ودی په حال کې دی، خو هغه کورنۍ چې له کډوالۍ څخه خپل هیواد ته راستنې سوي زیاتره د غالي عبدالو له صنعت سره آشنایی لري. که سودای گرانتر شونه خوب ما خوشی اگر شونه من بله چیز خوب کوشش میکنی که میبرد خوب شونه. د غالي په دې پروژه کې بوختي میرمنې وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې نسوای کولای چې له آزاد مارکیټ څخه د کار وسایل ځان ته رانیسي. له ایران څخه وطن ته راسنه سوي د کورنۍ وایي چې د غالي عبدالو هنر یې پخوا زده کړی و، خو د کار وسایل یې نه درلودل. در ایران که من گفت اوراشم بود دیگه، اوراشم و ازاری از چقدر نخوای ازاری. و اینجا چطور؟ اینجا نمیزی نخوای چیز دیگه، از نخوای پشمک بسپون از این. د میرمنې د غالي عبدالو نقشه خپله جوړه کړې. په تیرو درو اونیو کې تر 1 متر زیات کار کړی او تر راتلونکو 2 میاشتو به د 250 سانتی متر په اوږدوالي د غالۍ دا ټوټه بشپړه سي. مدازی کار خیلی خوش. اولی کار قالین ما بافتی چیز نداشتی، دیسکا نداشتی دزی دیسکا و دزی چیزی مو خیلی خوشی دزی خوب مو به کار بدی، کار مو مصروف ال دمی مشغولی کار می. د کندهار د کلو د بیارغونې او پراختیا د ریاست مسولین وایي چې غواړي ټول ټال 1500 میرمنو ته د غالي عبدالو وسایل په واک کې ورکړي چې تر اوسه 250 غالي عبدونکو میرمنو ته توزیع کړي. د هغو ښځو دپاره چې بیرته راستنې سوي دي د ایران او پاکستان څخه د هغو دپاره موږ دا امتیاز برابر سوی دی. د وزارت انکشاف دې هڅه چې ریډ پروژه دا مخ ته بیایي د WRDP د پاسه، نو دا ښځې راغلي نن خپل کارګاوې اخلي او غواړي چې د دې څخه استفاده وکړي تر څو د دې اقتصاد پیاوړی شي. چارواکي وایي چې په دوهم ګام کې به د غالي عبدونکو میرمنو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. د کندهار د کلو د بیارغونې او پراختیا رئیس انجینر محمد نسیم ایوبي وایي چې د کډوالو میرمنو لپاره دا یو بنسټیز پروګرام دی چې وو کولای سو په ملي او بین المللي سطح نړیوال بازار او خپل غالي ته پیدا کو. رښتیا هم بدون شک چې دغه پروګرام او کامیابی هغه وخت موږ به مطمئن یو چې کله موږ ته بازار پیدا کو د بازار لپاره موږ هم میکانیزم جوړ کړی دی. په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت یو نوې تجربه ده. د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت له طرف څخه په کندهار کې د 1500 غالي عبدالو دغه وسایل د هغو میرمنو لپاره ځانګړي شوي دي چې تازه له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنې شوي. د کندهار ځای چارواکي وایي چې محلي اداره د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هڅه کوي چې د هغوی تولیداتو ته د ملي پانګوالو په مرسته بازار موندنه وکړي. په کندهار کې د غالي عبدالو دا پروګرام له دې کبله هم مهم ګڼل کیږي چې په جنوبي ولایتونو کې د کاري فرصتونو کموالی او بیروزګاري یې عمده ستونزه یادیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار. او نن د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال پراختیايي ادارې د پروموټ په نوم پروګرام چې هدف په دولتي او خصوصي سکتور کې د ښځو د نقش او حضور پراخېدل دي په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې او د جندر پر بنسټ د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین وروستۍ ورځ وه. دوسف ډېره زیاته مننه شعبه جانې، په خیر اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. تاسې له امریکا غږ څخه خبرونه تعقیبوئ. راځو یو مهم نړیوال ورزشي خبر ته. د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله یو شمېر نور لوبغاړي په هند کې په سیالیو او تمریناتو بوخت دي. د افغان لوبډلې مالي ملاتړی یا سپانسر د امریکا غږ دی. نن را سره په پروګرام کې د معلولینو د لوبډلې 2 کپټانان هری او نبی الله نبی او شیناقا په پروګرام کې زما مېلمانه دي. درنو دوستانو ورزشکارانو، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو زما غږ اورئ. مننه دوست صاحب، زه هم خپل ور سلامونه او احترامات تاسو ته او تاسو د تلویزیون لارې ټول لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. صحیح، ډیره زیاته مننه. یو اصطلاح ده وایي چې معلولیت ناتواني نه ده. تاسو دا ورزش دا حقیقت څرګند کړي چې په واقعیت تاسو د لوبو په میدان کې ډیر ښه ځلیدلی یاستئ او له هیڅ چا نه کم نه یاستئ. لوبې مو څنګه روانې دي؟ بالکل دوست صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه چې موږ ممبئی ته راغلي وو. دلته زموږ 3 شلوريزې او 2
یو ورځنی لوبې دي او تاسو مخکې یادونه وکړه چې معلولیت ناتواني نه بالکل همدغه خبره ثابتولو لپاره زموږ د لوبډله لاس په کار ده چې موږ څنګه خلکو ته وښیو او نړیوالو ته وښیو چې معلولیت ناتواني نه ده او همدغه دي چې زموږ لوبغاړي ماشاءالله ډېر ښه ځلیږي او ډېر ښه لوبې روانې دي. صحیح. له شیناغانه به پوښتنه وکړم چې تېره ورځ مو لوبه په کومه نتیجه پای ته ورسوله او په دې وخت کې چې تاسو دا لوبه کوله د افغان لوبغاړو کارکردګي څنګه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاسو نه چې موږ ته وخت راکړ. یقینا لوبه مو ډیره زبردست لوبه وکړله خو بدبختانه چې موږ د دې هغه هوا سره دومره خاص بلد نه وو. یو لایټینګ مسله هم وه او بل موږ لږ لوی سفرونه کړي وو د هغه په وجه باندې موږ ته ټوټلی فل ریسټ میلاو نه سو. نو په دې وجه باندې هلکانو هغه سیستم ښه برابر نه و. بهرحال لوبه ډیره زبردست لوبه وشوله او هلکانو باندې ډېر ښه کار شوی. امید ده راتلونکي لوبو کې ښه پرفارمنس وکړي. ان شاء الله امید لرو چې دغه سیریز په خپل نوم کړو. صحیح. امریکا غاک په دغه لوبو کې ستاسو مالی ملاتړ ده، تاسو ته ټول مالی امکانات برابر دي، آیا په دې کې خو ستونزه نشته؟ بالکل دوست صاحب موږ ډېر خوشاله یو او امریکا غږ چې لکه تاسو ته معلومات دي چې موږ ته مالی ملاتړ دی او هر هغه امکانات چې یو ملي لوبډلې ته نارمل ملي لوبډلې ته ورکول کېږي هغه امکانات موږ ته برابر کړي دي او موږ خوشاله یو او امید لرو پاینده کې هم د امریکا غږ موږ سره همدا ډول د خپل مرستې جاري وساتي. صحیح. راتلونکي لوبې له چا سره دي؟ څو نور لوبې پاتې دي او په کومو ښارونو کې به دغه لوبې ترسره شي؟ دوه شل وریزه لوبې دي د دې نه پس او د هغې نه بعد بیا یو ورځنۍ دوه سیالۍ پاتې دي. نو هغه په همدې ممبئی ښار کې دي د ټنډولکر جمخانه ګراوند باندې. نو اول خو هیوادوالو نه دا هیله ده چې موږ ته هم د نورې ملي لوبډلې په شان دعاګانو کې موږ یاد وساتي او سپیشلی وایس اف امریکا نه موږ ډېر زیات مننه کوو چې موږ سره دومره مرسته وکړله او راتلونکي کې هم دوی نه امید لرو لکه څنګه چې نورمال لوبډلې دوی سپانسر کوي یا موږ سره مرسته کوي. امید لرو چې موږ سره هم داسې مرسته وکړي تر څو موږ هم د خپل هیواد نوم په نورو ملکونو کې وځلوو. ممکن دا اول ځل چې د معلولینو ملي لوبډله له هیواد څخه بهر په یو بل هیواد کې لوبه کوي. آیا نور هیوادونه هم دي له هند نه بغیر چې تاسو په راتلونکي کې غواړئ ورسره لوبه وکړئ؟ ولې نه، ډېر ملکونه شته. ایشیا خو اوس ټوټلی ډیسیبل ټیمونه لري. همداسې په راتلونکي کې موږ ورلډ کپ لرو په انګلند کې. نو هغه لپاره هم اوس موږ یو ډومېسټک ایونت وسو، بیا هغه نه بعد موږ ټریننګ کیمپ وسو. نوي استعدادونه د موږ په ډیسیبل ټیم کې راغلي دي. ډېر زبردست او ډېر یعنی د نورمال لوبغاړو یا د روغو لوبغاړو په شان الحمدلله زموږ هم ډېر یو زبردست لوبډله ده. ډېره مخکې مو د هند سره سیالۍ ترسره کړي، یو ورځنی ټیسټ او 20 هغه هم الحمدلله د افغانستان په نوم دي، هغه ویاړونه مو راوړي. همدارنګه مو بنگلادیش نه میچونه ګټلي وو. انګلند سره مو یو وخت کې د ICRC ټورنامنټ کې میچ راغلی، یعنی هغه یو ټف کمپټیشن و. نو امید لرو د لوبغاړي د زموږ ټیم ورځ په ورځ پرمختګ کوي تر څو د افغانستان نوم روښانه کړي. صحیح. د میدان کې سره توګه اکثرا دغه لوبغاړي چې زی توقع دا ده چې افغانان او وطنوال راشي د لیدو لپاره یالته وهڅوي، تشویق کړي. آیا افغانان چې په هند کې اوسېږي د لوبو لیدو ته راځي؟ او بالکل دوست صاحب دلته هغه هیوادوال چې دلته د تعلیم لپاره راغلي دي او همداسې نور هیوادوال چې دلته شتون لري په ممبئی کې دوی د لوبو سیل ته راځي او کوم هغه وطني احساس چې ورسره دلته موږ لکه څنګه چې خپل ملي لوبډله د روغو لوبډله تشویق هم دا ډول موږ هم تشویق کوي او د دې موږ هر وخت چې خپل هیواد د زوال ته هم خلک راځي او موږ تشویق کوي. ډیره مننه. ممکن هم دغه خبرونه هم د ځینې معلولینو ګوري، تاسو د معلولینو د ټیم لپاره ځوانان څه رقم انتخابوي؟ په لنډه توګه راته وایي که څوک یې اوري هم دا اوس چې پوه شي پې. موږ هر کال د ډومېسټک لیول باندې یو ایونت کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې د نورمال لوبډلو لپاره شپږیزه جوړیږي، همداسې موږ د ټولو زونونو خپل میچونه کیږي، په هغه کې بیا پرفارمنس چې څوک کوي نو هغه نه بیا شل کسیزه لوبډله مننه. د وخت د کموالي له وجې متاسفانه نشو کولی چې دغه مرکه وغځو. په راتلونکو پروګرامونو کې حتما تاسو سره خبرې کوو. په خیر اوسئ. مننه. درنو دوستانو د نن لپاره مو خبرونه همدومره وو. تر بیا.